سلامونه ملګرو، نیکې هیلې او پیرزوانې مې ومنئ. یو دوه ورځې مخکې چې په پېښور کې د پولیو ویکسین په حواله باندې کومې افواګانې خورې شوې وې او کوم رپورټونه شوي وو چې لکه د پولیو د ویکسین د وجې نه ماشومان چې کوم دي هغه بېهوشه شوي دي او په ماشومانو باندې د دې غلط اثرات دي. نو هسې هم که تاسو وګورئ نو زموږ په ملک کې لکه د پولیو ویکسین خلاف د دې د مهم خلاف چې دی نو ډېرې پروپاګنډې روانې دي او د هغې ډېر څه وجوهات دي. څه خو په هغې کې دا دي چې لکه زموږ سیاسي صورتحال هم داسې دی چې حالات یې په کنټرول کې نه دي او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو صحت پالیسیانې که تاسو وګورئ نو هغه هم ډېر ناقصه دي او بیا د دې نه علاوه چې کم لکه انتها پسند دي او کم خلک چې دا پروپاګنډې خوري نو په هغو هم ډېر خلک ورپسې دي او بنیادي طور دا هغه خلک دي چې لکه دوی ته د پولیو ویکسین په باره کې ډېر علم نشته او نه په خپله څه پوهه لري خو د چا نه څه واوري نو بس هغه خبرې او بیا ګردش کوي او بیا په تیره خصوصا د سوشل میډیا دور دی نو یو خبره بس دومره زر خورېږي او ډېر زیات خلک چې دی نو هغه متاثره کوي نو پکار ده چې موږ د دغې پروپاګنډو حصه نه شو او په خبره ځان پوه کړو. اول چې لکه دا خبره صحیح د هغې نه پس که موږ د چا څه ویډیو یا د چا څه بل څه پوسټ وي نو هغه که موږ شیر کوو نو پکار ده چې د هغې نه مخکې موږ د هغې کم از کم دغه وکړو چانبین وکړو چې آیا دا خبره څومره حقیقت لري او که نه هسې چې افوا خوره کړې ده. نو د پولیو په حواله بس دا خبره وکړم چې لکه پولیو مرض چې کوم دی نو دا د ډېر مخکې نه موجودو خو انکشاف بیا د 20مې صدۍ په دې اولنۍ ورځو یا اولني کالونو کې وشو. پولیو په اصل کې د یوناني ژبې ټکی دی او لکه د دې معنی دا د ملا هډوکی د ملا په هډوکي کې چې کوم دغه حرام مغز وي هغه د دې معنی د پولیو مایلایټس او آیټس خو لکه انفلمیشن دي څنګه چې ټولو میډیکل ملګرو ته به پته وي. نو دا پولیو مرض چې کوم دی دا یو وایرل انفیکشن دی، یو وایرس دی او د هغې په ذریعه دا خورېږي. نو ما یو ځای لیټریچر کوت نو پای کې دا ویلي دي چې اول ځل چې کوم دی نه د دې اولنی کیس چې دی نه دوی چې کله د په مصر کې دا ممیانې دغه کولې دا کتې نو په هغې کې یو ماشوم و چې یو خپه یې لږه کمه شوې وه دا د کال 1290 خبره ده غالبا په هغه وخت کې. بیا د هغې نه پس مختلف کیسونه رپورټ کېدل خو زور یې هله ونیو چې کله په کال 1914 کې په امریکا کې د دې پولیو چې کوم دی نه وبایي شکل اختیار کو، د وبایي مرض شکل اختیار کو، وبا خوره شوه او تقریبا زما خیال دی چې او 20,000 کسان ماشومان چې هغه فالج والو او په هغې کې چې و نو 6,000 مړه شو. دغه شانتې بیا په کاناډا کې زما خیال دی چې د کال 1950 نه راواله کال 1950 پورې یا 55 پورې په دغه وخت کې تقریبا چې دی نو په کاناډا کې هم 11,000 ماشومان چې و نو هغه لکه د پولیو وایرس ښکار شو او په هغې کې 1500 مړه شو. بیا د هغې نه پس لکه په دې باندې بیا د دې دغه چې د دې ملکونو نورو ملکونو ساینسدانانو بیا دغه کار شروع کو او په کال 1953 کې اولنی ویکسین چې هغه ته IPV وی هغه دیو چې دی نو جوړ کو او بیا په کال 1956 کې دویم ویکسین چې هغه ته OPV وی هغه بیا جوړ کړی شو. اوس IPV چې کوم دی نو IPV چې دی دا د اصل کې انکټیویټډ دغه ویکسین دی دې کې چې نو د پولیو کوم دغه چې دی د جراثیم هغه مړه کړی شي، مړه جراثیم پکې او دا OPV چې کوم دی نو په دې کې ژوندي جراثیم وي خو ژوندي جراثیم چې کوم نو هغه ډېر کمزوري کړي چې
وجود ته داخل شي، وجود له قوت مدافعت ورکی، خو مرض نه جوړي. ها وس دا دوانه قسمه چې د استعمالېږي اوس خو پاکستان کې زما خیال چې 2015 نه پس د آی پی وی دا کم انجکشن چې وਹੀ او دغه دا کم او پی وی چې کم دی، کم چې لکه ساس کې یا قطرې چې ورته موږ وایو هغه ورکوي. نو دوانه قسمه وس په روټین ایمونایزیشن کې استعمالېږي. وس زه د دې مرض په حواله نور خبره کوم چې لکه پولیو وایرس چې کم دی هغه خوريږي څنګه. پولیو وایرس چې زیاتر چې دی نو هغه د خولې د لاړو د وجې نه یا کم ځای اوبه چې کنټامینیټډ شي یا په هغې کې چې دغه وایرس لاړ شي، او د دې نه علاوه د ټول نه زیات د کم کس چې کنټامینیټډ یا کم کس چې دا جراثیم پکې دا وایرس پکې او د هغه د ډکو بولو نه دا خوريږي. وس هغه ډک بول کو پراته فرض کیا د صفای انتظام ناقصي، نو هغه کچرته په پټو کې یا په لار کوڅه کې یا بل ځای کې او څوک داسي چې لاس وسره ولګي او لاس بیا خولې ته لاړ شي، نو دا په دې ذریعہ باندې دا وایرس چې دا خوريږي. ها کله چې دا وایرس انسان خولې ته لاړ شي نو د خولې نه د زیخ کته په ډایجسټیو سیستم کې یا نظام انهضام چې کوم زمونږ ده په هغه کې خصوصا د چې کله کولمو ته ورسي نو په کولمو کې د تقسیمېدل شروع شي. دا وایرس چې کوم ده په کولمو کې تقسیمیږي په مخه زیاتیږي او د انکوبیشن پیریډ چې کمینو هغه تقریبا د 2 نه د 14 ورځې پورې په دې وخت کې د په مخه تقسیمیږي. نو بیا لکه دا پولیو وایرس چې کوم ده د تقسیم شي په وجود کې پروت دی. وس خوش قسمتي خبره دی چې لکه دغه وایرس چې کله انسان ته ننوځي نو په 15% کسان چې کمینو په هغو کې د مرض نه پیدا کوي، پاتې شو 15% کسان چې کم دي په هغو کې دا مرض پیدا کیږي او هغه مختلف وجوهات یا دغه قوت مدافعت کمی یا الته کې هغه وایرس زوروري. نو په دې 15% کسانو کې چې دا وایرس دا مرض پیدا کوي. وس په دې 15% چې کم دا مرض چې پکې پیدا کیږي نو په هغه کې هم بیا 2-3% دای په دې کې بیا د 3 قسمونه دي. یو ته وای ابورټیو. نو ابورټیو دیو هغه ته وای چې لکه دا 15% خو ما وای چې د سره دغه نه پیدا کوي، دا سیمټم ساين یا څه مسله نه پیدا کوي په ماشوم کې. په دې 15% کې بیا داسي 1% چې هغه ابورټیو شکل اختیار کی او ابورټیو دای چې لکه د تقسیم شي او په هغه ماشوم باندې د دې وایرس د وجنه لکه سر درد راشي، څنګه چې نور وایرل انفیکشن یام سر درد پی راشي، د باندې تبه راشي، معمولی غونټې د باندې الټي هم لګېدای شي، اکثر یا ډایریا چې وته یا دستونه هم لګېدای شي. نو دغه لکه د ابورټیو دغه چې کم دی د سټیج چې کم دی فیز چې کم دی نو دغه او دینه پس بیا د خشي. په دویم کې بیا دای چې دته وای نان پیرالیټیک. نو هغه په دې 15% کې راځي ابم 1% وای نان پیرالیټیک بیا دی دای چې لکه دغه نه لګ زیات شي، دغه سر درد او دغه د لګه تبه معمولی او دا قصې وسره دا غینه پس د لګ سټون خلی سټیفون ته کې شي، دا سر دا وجه راخ کو دی شي او د درانانا لګون ته کې دغه شي الرجیک شي. نو دغه 2% نو په دې کې هم بیا د لکه دغه ته نه رسي، د دریم سټیج ته نه رسي. بیا په دې 15% کې 1 یا 2% داسي چې کله دا ولې کېږي چې کله دا وایرس په دغه وخت کې د صرف په د انټسټاین کې یا په د کولمو کې موجودي او د رګونو د لانې تر نرف چوته من کوم وایو. عام خلک لکه رګونه ټول تر رګونه وایي، یو چې وینه وړي د زړه نه بل زړه ته وینه راوړي دغه رګونه دي آرټریز وین وته وایي، خدا چې د نرف دي کم باندې چې موږ ته درد محسوسيږي. نو کله چې د بیا د دا وایرس چې کم دی کله د دغه نه لاړ شي د انټسټاین نه یا د کولمو نه لاړ شي او د نروز افیکټ کی او خصوصا په سنټرل نروس سیستم یا اعصابي نظام چې کم دی هغه ته دا وایرس نه نوځي او په دې کې یو قسم خاص موټر نیورون دی اپر لور. نو په دې کې دا لوور موټر نیورون چې دا افیکټ کوي
دا لوور موټر نیوران چې دي نو په وجود کې چې څومره زمونږ دا مسل دي لکه سکیلټل مسل چې ورته موږ وایو لکه د لاس او خپو دا مسل دا چې کم دي نو دیو ته سپلای کیږي. نو کله چې دغه د انکوبیشن پیریډ زیات شي او تقسیم زیات شي او د نرቭ ته ننوځي نو د نرቭ کې چې دا نرቭ افیکټ کی په دې نرو باندې د دیو دغه راشي غلبه راشي او دغه نرو چې کوم مسلز د سپلای کیږي نو هغه مسل چې دی هغه ته موږ وایو مړغوچن غونته کی شي لکه فلیسټ پیرالیسس دی ته وایي. نو هغه چې کله د دیو مړغوچن شي نو هغه زور ختم شي. نو ضروري چې په دوانو خپو کې او شانی دا اسیمټریک دی ته وایي نو په یو طرف اثر زیاتی په بل کمی. نو کله چې دغه ته ورسی فلیسټ پیرالیسس یا دا مړغوچن غونته کی شي نو دا بیا په دې وجود کې پروتي او د ټول عمر د پاره چې دی دا غخ یو خپه چې یادوانه خپې ناکاره شي. بیا د دینه سیویر کیس یا د دینه زیات خطرناک کیس چې کمینو هغه دای چې د دینه علاوه چې دینه دغه هم تلی شي د پړپوسانو ته تلی شي او د رګونه چې کم دي ساه بندول شي نو کله چې بیا ته مصنوعي ساه ور نکړی شي نو د دینه د مړ کېدی هم شي. نو لکه دا خو د دې په وجود باندې اثرات دي چې څه کېږي. ښه اوس علاج نشته چې علاج نشته نو ویکسین واحد احتیاطي تدبیر دی. ښه اوس چې ما څنګه خبره وکړه چې په پاکستان کې لکه د دې خلاف یو مهم شروع دی یا پروپاګاندا شروع دی یا دغه چې د افواګانې خوريږي نو هغه په دې کې زیات چې کوم دغه دي نو تاسو ګورئ. ښه بیا په کال 1900 او زما خیال چې اتاتیم کې او کال 1988 کې چې دین ورلد هیلث ارګنایزیشن د دې په دغه باندې کار شروع کو چې د ټولو دنیا نه لکه چې دا ویکسین جوړ شو نو ټولو دنیا نه منګه دا پولیو وایرس چې ده دا ورکو. نو په کال 1994 کې د ټوله دنیا نه خصوصا د مغربي دنیا نه د ورک شو دا ختم شو بالکل هم د کاناډا نه ورک شو هم د امریکا نه هم د یورپ نور ملکونه. وس د افسوس خبره ده چې پاتې دی نو صرف په دوو ملکونو کې پاتې دی هغه پاکستان دی او افغانستان دی او لږ ډیر په نایجیریا کې هم زما خیال چې ختم دی لږ ډیر کیسونه شته خو زما خیال چې نایجیریا ته هم وته ده. نور کو تاسو ګورئ په دغه باندې نو لږ ټیک د موږ په دې باندې فخر کوو چې زمونږ اټومي ملک ته او دادی او کیسې کوو. خو لکه د پولیو په وایرس د ویکسین په حواله باندې زمونږ پیشرفت څه ده هیڅ نشته. په دې کې ټول ملوث دي او په دې کې ډېرې خبرې دي خدای خبرونه نه زما ځکه چې زه په دې محکمه سیاست کې پاتې شوی ما او په دې کې چې څومره خردبرد کیږي په دې کې چې څومره مسلې کیږي کا کولډ چین د دې خرابېږي د وایرس د ویکسین لپاره کولډ چین ضروري چې لکه د یو خاص ټمپریچر تاسو نه کموي دا د بجازونو کې اسلام آباد ته راشي اسلام آباد نه بیا چې په کوم گاډو کې خوريږي نور زوینو ته یا زمونږ صوبې ته راځي نو په دې لار باندې د کولډ چینی کنه بیا چې کوم ځای کې د فریج کې پروتي نو هغه کولډ چین د دې کنه بیا چې کله دی ورکړی کیږي دا ټول قصې بیا په دې کې د دین علاوه چې کم دینو کم کسان لشي دغه ور پیسې دی ورکې هغه ویکسینیشن کنه غم ډېری کمی ټول برکسان چې دیناسي نو ټول پیسې غزان واخلي او لاندې چې کله پیسې راځي کم چې ګراوند ورک کوي کم چې فیلډ ورک کوي نو هغه ته هیڅ نه پاتې کیږي نو هغه په بیا کار نه لري. نو یو کمه په سیستم کې په هر ځای کې شته خو یو شعور پیدا کول غواړي چې آیا دا بیماری ده او دا چې دینو دا د دې زیانه زموږ د ټولو فرض جوړیږي چې دا مونږه ورکه کو. ویډیو رانه وګدیږي خو سو خبره نور او اهم خبره لوس راځم چې پروپاګاندا ولې شروع ده په پاکستان. خدا پاکستان او افغانستان ولې پاتې دي د اسلامي ملکونه دي په دلته وسکو نایجیریا کې د نالته بوکو حرام دی دغه شان زمونږ دلته انتها پسند دي نو هغه لکه دا فتوی یا خلک یا افغانې دا خوري او افغانې سړي د ټول لغټه افاده ده چې په دې کې د خنزیر چربي استعمالېږي. پولیو ویکسین کې د خنزیر چربي استعمالېږي او بل افغاټه دای چې لکه په دې کې داسې قسم مواد دی چې هغه ماشومان چې دي نو هغه خسیان کوي یا ماشومان چې دي هغه په نسل باندې لکه مطلب دا چې بیا بچینه کیږي او دا افغانې چې د خوري شوی دي. وس خلک چې کم دین او هغه سره خپل په هم نشته او د نور هم ناورینو بیا دغه افغانې په مخه ته رواني او مختلف صورت حالت بیا جوړیږي.
وس ویکسین چې کوم د پولیو ویکسین چې کوم جوړیږي نو هغه چې د پاغي کې وبي انټي بایوټیک پکې او پولیو وایرس پکې. وس دا او پی وی چې کوم دی ته وای ما چې څنګه خبر اوکړه چې آی پی وی کې دغه مړه وایرسي او په او پی وی کې یا اورل پولیو ویکسین چې کوم دی کوم چې په خوله کې احساس کې ورکي پاغي کې دغه د مرزو پن کړی شو یا لک کمزورې شوی ژوندۍ جراثیمي. ها وس دی وای چې لکه په دې کې دا د خنزیر چربي د ګوره دا چې کله جوړیږي دا ویکسین او د دیو چې کله گروث کیږي د دیو چې کله کلچر کیږي نو دا یو خاص قسم سیل هغه هیومن ډیپلایډ سیل وته وي انسان هغه زیات هغه استعماليږي او هغه سیل چې دی دیو په یو کنټینر کې گرو کوي. نو نخو په دغه سیلز کې په خپل س د غشته د خنزیر څخه چربي اسن ورسشته خو بیا چې کله دغه سیلز راوالي او کنټینر نه راواخلي او بیا په دې کې دا پولیو وایرس په دې کې اچي اډ کوي پکې. نو کله چې په دې کې دا پولیو وایرس اډ کوي نو نه په دې پولیو وایرس کې سب د غشته ده س د خنزیر چربي اسبل سبلاشته دا بیا په دې سره اډ کی بیا دا په وایل کې واچي او خې صفا کی او مطلب دا چې بیا خلکو ماشومان ته ورکي. وس یو خبره کنفرم کومه او هغه دا ده چې په دې کې یو خاص قسم انزایم استعماليږي ټریپسین وته وای او هغه ټریپسین چې دی هغه انزایم لکه هغه انزایم څه کار کوي هغه پروتین چې دی نو هغه پوړو حصو کې تقسیموي په وجود کې د هر دغه د لپاره لکه کاربوهایډریټ د لپاره خپل انزایم دي چې هغه په دغه کې تقسیموي په ساده حصو کې یا پوړو حصو کې دغه شانتي د فیټس لپاره خپل دي د پروتین لپاره خپل دي. دا ټریپسین یو انزایم چې کوم دی او هغه انزایم چې دی نو هغه د خنزیر د یا پک چې وته وي د هغه د ګټ نه هغه انزایم راغسته کیږي. دا یو خبره شته. وس هغه انزایم څه کار کوي او دا څه شی دی نو کله چې ما خبره وکړه چې په دې کې هیڅ لکه نه په دغه سیلز کې دغه چربي شته او نه په دې وایرس کې شته. مسله اوس کوم ځای کې دا خبره داسې ده چې کله دا سیلز چې دی راوالي او دا په دې کنټینر کې ګرو کوي دا چې کله ګرو شي او دا د کنټینر نه راخلي نو په دې کې د دې د کټ کولو لپاره د کنټینر نه دا یو خاص قسم فلوید یا د انزایم چې دی د یو خاص مقدار په اور واچي چې دا دغه نه کټ شي. کله چې دا سیل دغه نه کټ شي د کنټینر نه کټ شي نو بیا دی وینځي صفای کی او بیا چې دا بل دغه کې واچي او بیا چې سره کله دا وایرس دغه کې دا اډ کی چې لکه دا په دې کې تقسیمي کې ځکه چې وایرس داسې شی دی چې د ژوندۍ سیل د لپاره دی په مړو کې نه کیږي د بکټریا په شان. نو د ژوندۍ سیل کې چې کله تقسیمیږي نو نه په دې کې څه چربي شته نه په هغه سیلز کې شته. البته کله چې دغه نه کټ کوي نو په دغه کې یو خاص انزایم ټریپسین هغه استعمالي او هغه ټریپسین چې کوم دی نو هغه د دې دغه نه راخلي د پک ګټ نه راخلي. وس چې دغه وینځلې شو نو هغه خو ته لاړ. خبره وزلته دا ده چې سوال به دا پیدا کیږي خلک به وایي چې آیا دغه ټریپسین چې دغه نه راخلي نو د بل څه نه ولې نه راخلي. نو دې کې اوس خبره دا ساينټیفیک یو خبره ده چې دیو چې کله ټرای کړو دا د غوا د ګټ نه کله چې راوغستو ګټ دغه ته مونږ وایو دا کم زمونږ د کلمې چې دی دینه د نننه لیر چې کم دی دا میوکوزا دغه ته ګټ وای. نو دغه زینه چې دیو کله دا راخلی دا انزایم راخلی نو کله چې د غوا نه راواخستل نو د غوا چې هغه کار نه کوو په دې باندې یا د بل زناور نه به هم دیو ټرای کړي نه کول نو په دې وجبانه ضرورت د دیو چې هم دغه ټریپسین یا دغه انزایم چې کوم هغه ته راغستل کېدل. خو وس لکه الحمدلله ټول مسلمانان یو مونږ هم دا خبره کوو چې د دوايي د پاره کده شی استعمال هم شي نو په هغه کې څه بدیت نشته فتوی په بلا شی راغلي دي. خو بیا هم یو ځکه هم لکه فرض کې په کوی کې هم چرته ناول اسیز ولويږي
نو د هغې نه چې یو څو بوکې راوباسي نو دوی وایي چې بیا اوبه یې پاکه شوې. دغه شانتې که دا سیلز کې دغه دوایي په ځای استعمال شي یا سیلز کټ شي نو دا سیل چې بیا وینځلی شي څو پیرې دي پیوریفای کی نو په هغې کې خو هغه انزایم بیا پاتې نه وي. نو لکه دا خبره خورول چېرې یا دا پولیو ویکسین چې کوم دی د دغه نه د خنزیر چربي ده یا په دې کې دا سیل چې کوم دی په دې کې څه د خنزیر نه نور پکې هېڅ نشته. دا خبره وه بنیادي خبره چې کومه ما تاسو ته وکړه خپله غاړه مې ازاده کړه په دې کې نور هېڅ نشته. نو مهرباني وکړئ چې لکه دا افواګانې چې کومې دي دا پروپاګنډې چې کومې دي په دې باندې نور غوږونه مه ګروئ او خپل ماشومان چې دی د دې لاعلاجه مرضه خلاص کړئ. او دغه صرف ما چې کوم وکړي دا ټریپسین چې کوم دی دا انزایم چې کوم دی د هغې باندې دغه سیلونه خالي کټ شي او بیا وینځلی شي او هغه صفا شي. نو چې کله هغه صفا شي نو په هغې کې بیا دا پولیو وایرس چې دی دغه کې دا ایډ کې یا په هغې کې واچي او هغه بیا په مخه د هغې نه دا پولیو ویکسین جوړئ او ماشومانو له ورکوئ. کنیډا کې اوس هلته به خلک دا وایي چې یاره بل سوال دا هم وایي چې په مخه دا ویکسین ولې ورکوئ دا خو یو پیره به امیونټي پیدا کړي قوت مدافعت پیدا کړي. نو دا ویکسین چې دی په مخه ځکه ورکوي د دې شاته لاجیک دا دی چې یو خو هلته کې وبا ده ویکسین دا وایرس ختم شوی نه دی بل په کوم ځای کې چې زیاته ګرمي یا رطوبتي نو په هغه ځای کې د دې وایرس دغه خورېدو اثرات یا دغه زیاتې امکانات زیاتې نو په دې وجه دا بار ورکړی کېږي ځکه که یو ماشوم پاتې شي نو د هغه نه دا خورېدی شي او د ډېرو ماشومانو یا زموږ ناقص کم زمونږ چې سوشو اکنامک سټیټس دی او بیا چې کم زمونږ چې کم دغه نظام دی د هیلث نظام دی نو هغه خو ډېر ناقصه دی. نو په دې وجه او د ډېرو ماشومانو چې دی نو د هغو قوت مدافعت کم وي نو هغه بیا واپس هغه ته لګېدی شي او بیا خورېدی شي. بل دا چې ویکسین د پولیو ویکسین داسې جوړ شوي چې د اوورډوز هېڅ مسله نه پیدا کوي او که په دې کې څومره هم زیات دغه یې دا ډوز ورکړی شي نو په دې کې څه مسله نه جوړی. نو دا خبره هم افوا دي خورئ بعضې خلک وایي یا چاته علم نه چې یاره دا دغه چې کوم دی دا ویکسین بار ورکړی کېږي. نو بار په دې وجه ورکړی کېږي چې یو خو د ډېر زموږ ناقص صورتحال دی صحت په لحاظ هم او دا نور هم نو هغه قوت مدافعت د ماشومانو دومره نه نو چې کله بار ورکړی کېږي دا قوت مدافعت زیاتېږي. او بل خبره د انکټیویټډ یا آی پی وي نه د او پی وي دا زیاته ځکه دی چې دا کم په خوله کې چې کوم ویکسین ورکوي یا ساس کې چې کوم ورکوي نو هغه یوازې پوره وجود ته امیونټي نه ورکوي خو د هغې سره چې کومه ده نو دا میوکوزا چې کومه ده لکه کوم باندې چې دی خورېږي لکه اوس په خوله کې کومه دا دننۍ ته چې کوم دی دا میوکوزا ده دغه شان ټوله تلې ده د هغې یخه پورې انټسټاین او کومې کلمې چې دي او دی په دې کلمو کې په دغې ګټ کې یا په دې میوکوزا کې دی د تقسیمیږي نو د دې میوکوزا ته هم دی قوت مدافعت ورکوي ډېر زیات. نو په دې د آی پی یو په وجه د یا د انجکشن دغه د وجه نه د او پی وي د خولې د ساس کې د خطرې چې کومې د وایرس دي نو دا ته ډېرې زیاتې ښې دي. ډېره مننه زما ملګرو لکه ما خو وی چې لیک پې کومه خو زموږ اکثر ملګرو دا وی چې ویډیو بخی نو دا ویډیو ما دې دپاره وکړه چې لکه کومو کسانو ته چې په دې هکله څه افواګانې وي یا کلیر نه نو چې هغو ته هم پته ولګي چې لکه دا پولیو ویکسین څه شی دی او د څنګه جوړیږي او ولې ضروري دی ځکه چې د علاج نشته. نو مهرباني وکړئ او ټول خلک چې کم دي نو په دې خبره ځان پوهه کوي چې په دې کې هیڅ حراموالی نشته او ځکه چې په سعودي عرب کې ټولو ته کېږي هلته لولې مفتیان ناست دي نور اسلامي ملکونه دي هلته مفتیان ناست دي پاکستان کې مفتیان دي هغو په فتوې ورکړي دي. نو که داسې څه خبره زه مفتي نه یم دا زما کار نه دی خو د دې چې کوم ساینټیفیک یا کوم څنګه چې دا جوړیږي نو هغه دغه ما تاسو ته ووایي او هم دغه څیزونه پکې دي نور هیڅ نشته او دلته مفتیان ناست دي نو په کار ده چې موږ په افواګانو باندې غوږ ونه ګرو او خپل را روان نسل چې دی د دې بیمارۍ نه خلاص کو. ټولو ملګرو جهان مننه.